السلام علیکم درنو دوستانو، زه صدام حسین د ایس کیو ټیک لی چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. هیله ده چې راسره ویډیو تر پایه وګورئ. ډېرو دوستانو دا پوښتنه کوله چې موبایل کې سی وي څرنګه جوړیږي. نه ډېرو هڅو وروسته ما دا اپلیکیشن پیدا کړ چې لینک یې تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم چې څرنګه کیږي او څرنګه پکې جوړیږي. ډېر اسانه ده، نو راځئ ویډیو کې راسره وګورئ. السلام علیکم دوستانو، دغه اپلیکیشن دی چې لینک یې ما ډسکرپشن کې درکړی دی. ډېر مختلف ټمپلیټس یې پکې موجود دي چې تاسو هر یو ټمپلیټ چې ستاسو خوښ شو صرف ساده یو کلیک ورباندې وکړئ او هماغه ټمپلیټ ایډیټ کړئ او خپل اضافه کړئ. او دا کټګوري ده چې په کوم کټګوري کې تاسو معلومات لګوئ، کمپیوټر اینډ ټیکنالوژي، اکاونټینګ اینډ ایجوکیشن، فوډ اینډ ریسټورانټ، کوم کټګوري کې چې تاسو دغه لرئ هماغه مې انتخاب کړئ. او ډیزاین کې اوس فلحال نشته، او دغه مې انتخاب کړو، داسې یو ټمپلیټ مې انتخاب کړئ چې ټمپلیټ مو انتخاب لاندې تاسو ته داسې ایډیټ بټن ښکاري. په دغه ایډیټ بټن باندې به کلیک کړئ او ټمپلیټ کې به څه چې معلومات ضروري هغه اضافه کړئ، لکه پروفایل شو، سمري شو، ایجوکیشن شو، ایکسپیرینس شو، ټول به ایډیټ کړئ. او ایډیټ څخه وروسته سیف بټن باندې به کلیک کړئ، ستاسو پروژه به سیف کړي. دوستانو، زموږ چینل د سبسکرایب څخه د یاده مه باسئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او بیل نشان کلیک کړئ چې راتلونکې ویډیوګانې زموږ تاسو ته در ورسیږي. او بل کله نو یاداوري، کله چې دغه اپلیکیشن کې کار کوئ نو باید تاسو آنلاین اوسئ، مطلب نیټ سره به کنیکټ اوسئ، ډیټا به آن وي. بیا کولی شئ دغه ایډیټ کړئ، لکه سمري شو، ایجوکیشن شو، ایکسپیرینس شو او همداسې نور تاسو کولی شئ ایډیټ کړئ او خوند ترې واخلئ ډېر په اسانۍ سره.